یو عالم حماسي او شیخ عبدالجبار راسي او یو بل عالم راسي هغه خلکو ته وایي چې دا قرآن ده، دیموکراسي اسلام کې نشته، د ښځو ازادۍ اسلام کې نشته. قرآن کې الله وایي یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن. دا د الله امر ده. اے رسوله مسلمانانو ته ووایه، مؤمنانو ښځو ته ووایه، لورګانو ته دې ووایه، خپلو ښځو ته دې ووایه ان يدنين عليهن من جلابيبهن، په مخ باندې مخبتونه یې راواچوه. د شیطان زمن وایي ښځه دې کاوبای پتلون واغوندي، ښځه دې داسې برچسب واغوندي چې ټوله سینه یې معلومیږي. هغه مسلمان غیور او غیرتي پښتون هغه هم دا غیرت لاړ شي، ځکه چې کله په انسان شهوت غالب شي بیا د سړي غیرت شي. ډېرو پښتنو شملورو پښتنو ډېر د تاسې لورګانې ډېر د هغو شملورو پښتنو لورګانې نن په کابل کې څنګه ګرځي. خیر د دا بې ادبه به ما ته نه وایې. کوبای پتلون یې اغوستلي، کومه زعفراني چې پاس نه پرې اغوستلي وي، په دغه جیب کې داسې ټینګان پکې ورکړي وي چې د مسلمانانو نور هم ورسودا کړي. اے مسلمانان خیر دا اسلامیت پرېږده، دا د بشریت په لحاظه، دا د انسانیت په لحاظه او دا د افغانیت په لحاظه څنګه خوند درکوي. په شهوت چې غالب سي غیرت د سړي نه ځي، عقل نور کار پرېږدي، عقل کار نه ورکوي. نو ګورئ دا د شیطان عادت و چې په عالم په وسلو، د عالم د په زندان باندې تللو، د عالم د خولې په چپېدلو باندې شیطان خوشحاله کېد. نن یې دا د ملګرو، نن یې دا د لمسیانو د کړوسیانو مسیرم ده. باید نن کفري دنیا اراده لري د خیر آباد خلکو، تش په نامه ملګرتیا مو نه غواړو. نن د کفر ملګري دې لپاره مټې را بډ وهلي چې مدارس یې بندې کړي. داسې نه مونږ تش د ناری تکبیر او د الله اکبر ملګرتیا نه غواړو، د عمل په میدان کې نه ملګرتیا غواړو. د مونږ که مدارسو ته چا اراده وکړه په بده یې وکتل، تاسې نه مونږ دا غواړو چې په مال او په سر باندې به تاسې دفاع کول غواړئ. مونږ اعتبار لرو چې دومره تیز غږیږو، په دې اعتبار لرو چې تاسې مونږ سره یئ. بله ورځ مې مطالعه کوله د کابل د پوهنتون نه، د طب د پوهنځۍ یو محصل راته ټلیفون وکړ، وایي د لوګر یم، در سره مې ته مې لیدلې او ته مې نه پېژنې. وایي چا راته ویلي چې د ساکو مدرسه بندوي. زه هغه یو محصل یم چې څلورم کال مې د طب په پوهنځۍ کې ده. که دماغ د بدن وینې داسې غواړي چې په لاس کې دروړم یې د مدرسې د بندولو په خاطر. داسې د قربانۍ خلک موږ لرو، خو دغه د امتحان ورځ چې په موږ او تاسې راځي الله موږ امتحانوي، الله دې موږ ټول بیا په دې امتحان کې کامیاب کړي. تش د نری تکبیر ملګرتیا نه غواړو، موږ سره به عملي ملګرتیا کوئ. ما مخکې درته ویلي موږ تاسې نه مال او دولت او موټر نه غواړو. هغه یې مثال چې موږ ته په مدرسه کې د قرآن حفظ راکړي. د شیطان د لمسیانو عادت هغه دا و چې قرآن او د علماو خبرې چپ علما مړه کړي. نن هم همدغه خبره ده، عالم دې نه وي، عالم دې چپ وي. دیموکراسۍ نارې چې د دیسي او ازادۍ او غلامۍ او اشنا نارې وهلې، هغې که هر څه ویلې. نن میرویس دا څه بله نومېږي، داود جنبش نن سروان او په ازادۍ کې دا نن د افغانستان مفتیان دي. نن د افغانستان فتوا د دیموکراسۍ په ژبه د دوی نه غوښتل کېږي. نن علماو ته وایي د تاسې خبرې د چپ وي، تاسې چې کوم قرآن باندې پوهېږئ تاسې نه پرې پوهېږئ. نن سیما سمر وایي زه په قرآن ښه پوهېږم، تاسې څوک یې؟ فکر ته مو پام وي د شیطان زمنو دا اراده ده. دا یوه. بله دا ده موږ علماو ته، موږ طالبانو حافظانو ته، د موږ ملګرو ته دا یو شی پکار ده چې موږ به همت د لاسه نه ورکوو. خیر ده دا اوسنی د افغانستان داسې حالت ده چې سړی بیخي حیرانه کړي چې اوس وکړو موږ څه، اما موږ به همت د لاسه نه ورکوو.